اصل کې د دې ځینې دا مسله شروع کېږي چې روژه په څه سره ماتېږي او په څه سره نه ماتېږي. د دې حدیث ته بیانولو نه او د هغې د ترجمې کولو نه مخکې دا خبره یاده کړئ چې روژه په څه ماتېږي او روژه په څه نه ماتېږي. دا اهمه مسله ده. روژه په څه ماتېږي او په څه نه ماتېږي. دا روژه چې په څه شي ماتېږي که نه دا قانون یاد کړئ، یا به بدن ته ننوځي او یا به تې وځي. د ټولو کې سوچ وکړه چې اوس د کوم بیانوم اصول المفطرات او بیا مفطرات د کومو خبرو سره چې روژه ماتېږي، خو یا به د انسان د بدن ته ننوځي او یا به راوځي، یا به خېټې ته ننوځي یا به راوځي. خو بیا د دې اصول درې دي. هغه کارونه چې په هغې سره روژه ماتېږي او هغه څه چې په هغې سره روژه ماتېږي اصول یې درې دي چې هغه په قرآن کې ذکر شوي دي. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. دیزی کې الله سبحانه وتعالی په دې آیت کې درې خبرې بیان کړي. په هغې سره روژه ماتېږي او روژتي دپاره دا کارونه منع دي د روژې په حالت کې: کوروالی، خوراک او څښاک، الاکل والشرب والجماع. دا اصول دي چې تفصیل سره بیانو نو بیا دا دي. ګوره، اولنې کوروالی کول د روژې په حالت کې، د رمضان په میاشت کې، د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې کوروالی کول، او دا په دې ټولو کې یعنې لویه ګناه په دې ده او کفاره هم د دې غټه ده. او انشاءالله دا مسله ځان له حدیث کې به راځي. دا مقام دغه تفصیل نه دی چې په ده څه کفاره ده، هغې به ځان له حدیث راشي چې یو سړی د ښځې سره کوروالی وکړي نو په دې ښځې څه دي او په دې سړي څه دي. خو یو دا خبره شوه چې په هغې سره روژه ماتېږي، څه شی دی؟ کوروالی کول د رمضان په میاشت کې. دا ورسره یاده کړئ، د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې. دویم چې دا اختلافي مسله ده او اختلاف پکې را روان دی، خو ذکر به یې کوو بیا به خپل ذکر دي اختلاف هغه دلایل بیانو. الاستمناء، د خپل بدن نه مني ویسته، که هغه په لاس سره یي، که هغه یو زنانه ته په کتو سره یي قصدن او په مخه ورته ګوري، یا د خپلې ښځې سره میلاو شي، کوروالی ورسره ونه کړي خو په څه طریقه د ده نه مني لاړی شي، نو په دې سره روژه ماتېږي. مسله اختلافي ده بیا وایم، انشاءالله اختلاف به راشي د خپل ځای کې، خو دا به کوم جمهور العلماء ذکر کړې ده. حدیث کې ده د صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي چې یدعو شهوته من اجلی، الله وایي چې دې سړي خپل شهوت پرېښودی زما د لاسه. نو مني د بدن نه ویسته دا هم شهوت دی، بیا خو د پرې نه ښودو که نه. دریم خوراک او څښاک کول، خوراک او څښاک کول په خولې سره یا د پوزې په لارې سره. تاسو نه به زه تپوس کوم تاسو دواړو نه په اخره کې دا ټول به ما ته شماري دغه شان څنګه اجازه وی. خوراک او څښاک کول په خولې سره او یا د پوزې په لارې سره، ځکه پوز هم لار ده. حدیث کې راځي که نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي، په امام ترمذي دا حدیث راوړی: بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. چې اودس کوئ نو پوزې ته اوبه ښه وردننه کوئ، الا دا چې د روژې په حالت کې نو بیا ډېرې مه وردننه کوه، ځکه چې یره ده کیدای شي دننه لاړې شي. څلورم هغه څه چې د خوراک څخه کار ورکوي په هغې سره به روژه ماتېږي. هغه څه چې د خوراک او څښاک کار ورکوي په هغې سره روژه ماتېږي. مثال نه عام به داسې نه وایي چې ډراپ لګول او ستنوال، ستن خو ډېر څه دي، وایي داسې ډراپ لګول چې هغه د خوراک او څښاک کار ورکوي.
اوس ډراب د بیمارۍ دپاره لګول یا ستن د زړه دپاره وهل یا بله د بیمارۍ دپاره کې هېڅ حرج نشته هغه څه چې د خوراک څخه کار ورکوي څلورم او د اختلافي مسله ده حجامه پنځم او دا اختلافي ده حجامه او د دې اختلاف هم را روان دی سخت اختلاف دی د علماو په منځ کې چې په ښکر لګولو سره روژه ماتېږي او که نه خو ځان سره ولیکئ ښکر لګول څه ته وایي حجامه څه ته وایي که تاسو ځای هغه بله جامه ته لړاګیره چې خورې نه حجامه ښکر لګول دي د پښتو کې ښکر لګول وایي پخوا به یې دا په ښکر سره دا وینه راښکوده نو حجامه حدیث د امام ابو داود راوړی افطر الحاجم والمحجوم د دواړو روژه ماتېږي چا دپاره چې وینه وباسي او څوک چې وباسي دا ښه اختلافي مسله ده په خپل ځای کې به تفصیل لاشي شپږمه خبره چې هغې سره روژه ماتېږي قصدن الټی کول امام ترمذي یو حدیث راوړی دی امام ترمذي چې په چا باندې الټۍ زوروري شي وویې کړي نو هېڅ خبره نه ده که یو سړی بیمار دی او الټو زور پرې راغی ویې کړې نو په دې هېڅ نشتي ومن استقى عمدا فلیقت او چې چا قصدن الټۍ وکړې که یو سړی په مرۍ کې ګوتې وهي لګیا دی چې الټۍ وکړم نو دی دې بیا قضا راوړي اوومه خبره چې د هغې سره روژه ماتېږي چې زنانه باندې د حیض او د څلوېښتۍ وینه راشي صحیح بخاري کې دا روایت دی الیس اذا حاضت لم تصل ولم تصم زنانه باندې چې حیض راشي نو نه لمونځ کولی شي او نه روژه نو څو شوي کمې د رمضان په میاشت کې شپې او څوک کوروالی وکړي نو بیا د ورځې او د روژې په حالت کې ځکه چې د ورځې داسې هم کیدی چې یو سړی د رمضان په میاشت کې دی د ورځې په سفر کې دی او روژې نه دی نیولې نو دا خبرې ورسره لازم دي کوروالی کول د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې نه الاستمناء منی ویسته د شهوت تلاس خولې او د پوزې لارې نه خوراک او څښاک کول نه انجکشن ولې وایي ما خو داسې نه دي ویلي هغه څه چې د خوراک او څښاک کار کوي ما انجکشن نه دی ویلي لکه انجکشن خو یو شی دی حجامه کول قصدن الټۍ کول چې زنانه باندې د حیض او د څلوېښتۍ وینه راشي په دې کې بعض اتفاقي دي او بعض اختلافي دي او دا دوه مسلې ما تاسو ته ووایي چې دا ښه اختلافي دي خپل ځای کې به یې راشي یو استمنا آیا منۍ وتو سره بغیر د کوروالي نه منۍ وتو سره روژه ماتېږي او که نه او دویمه مسله حجامه چې د بدن نه وینه وایستې چې دې سره روژه ماتېږي او که نه په دې کې د علماو د پوخانې اختلاف دی دلته بله فایده یاده کوي په دې ټولو کې دا خبره لازم ده سوای د حیض او د نفاس نه روژه هله ماتېږي چې دې سړي کې درې شرطه وي روژه هله ماتېږي په دې کارونو سره چې درې خبرې پکې سوای د حیض او نفاس حیض او نفاس دې لرې که اولنی شرط دا دی چې ان یکون ذاکرا دې سړي ته به دا خبره یاده وي لکه اوس یو سړی دی ییر دی چې زما روژه ده یو سړي نه ییر دی چې زما روژه ده او د اوبو ګوټې وکړو نه ماتېږي روژه ولې ځکه چې ده نه ییرو دویم شرط پکې دا دی چې ان یکون عالما دی به عالم وي چې وایي دا کار ناروا دی دریم پکې دا دی چې ان یکون مختاره دی به دا کار په خپل اختیار سره کوي
لکه اوس یو سړی راغی د بل سړي په سر یې ټوپک کېښودو چې ته ډوډۍ وخوره او هغه وخوړه، څه وایي؟ ولې نه ماتېږي؟ ځکه چې خپل اختیار یې نه و. نو دا درې خبرې پکې لازم دي. کمې کمې دي؟ یاد یې ورته، او چې پوهی، او چې اختیار یې. دا درې خبرې پکې لازم دي.